ټرمپ بیا په افغانستان د یرغل وړاندیز وکړ. عمران خان نور د پاکستان لومړی وزیر نه دی. د کابل غږ د یوټیوب چینل مینوالو سلامونه او ښې چارې د دغو دوو خبرونو د جزئیاتو لپاره د دې ویډیو تر پای ملتیا وکړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان حکومت کابینې په یو رسمي ویناپاڼه کې اعلان وکړ چې د پارلمان له منحلېدو وروسته عمران خان نور د دې هیواد لومړی وزیر نه دی. په ویناپاڼه کې راغلي د پاکستان د اساسي قانون د 58مې مادې له مخې د پارلمان له منحلېدو سملاسي وروسته لومړی وزیر هم له خپلې دندې لرې کیږي. د لومړي وزیر یو سلاکار شهباز ګیل پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي د کابینې دفتر پریکړه له اساسي قانون سره سمه ده، خو د نوموړي په وینا د نوي سرپرست لومړي وزیر تر راتلو به عمران خان خپلې دندې ته دوام ورکوي. عمران خان نن سهار د پاکستان له ولسمشره د پارلمان د منحل کولو غوښتنه کړې وه. ولسمشر عارف علوي د لومړي وزیر له غوښتنې سره سم پارلمان منحل کړ او ورسره کابینه هم منحل شوه. اوس به یو سرپرست لومړی وزیر او کابینه واک سمبالوي او د پاکستان د اساسي قانون له مخې به په 90 ورځو کې دننه تازه ټاکنې کیږي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه وایي لومړي وزیر عمران خان د پارلمان په منحلولو سره اساسي قانون تر پښو لاندې کړی او باید حساب ورسره وشي. اوس راځو دویم خبر ته. د امریکا د متحده ایالاتو مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ په اوسنۍ تګلاره باندې نیوکه کړې او وړاندیز یې کړی چې ښایي امریکا بیا افغانستان ته ولاړه شي. ښاغلي ټرمپ 13 ورځ اپریل 3 وري 13 د امریکا د میشیګن ایالت د واشنگټن په ښار کې د خپل جمهوریت غوښتونکو ګوند د سیمه ییزو او ایالتي کاندیدانو په ملاتړ یوه غونډه کې ګډون وکړ. نوموړي د افغانستان په اړه د اوسني ولسمشر جو بایدن د تګلارې په غندرو سربیره دا وړاندیز هم وکړ چې باید امریکا بیا افغانستان ته ولاړه شي او خپل پاتې شوي وسایل او تجهیزات راټول کړي. نوموړي له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو ویستل یوه تېروتنه وبلله او ویې ویل له وتلو وروسته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې شوي دي. هغه همدغه راز وویل چې طالبان ډیر خلک ایسار کړي او د 15 میلیارډو ډالرو په ارزښت وسلې هم ترلاسه کړي دي. ښاغلي ټرمپ وویل چې ښایي موږ بیرته افغانستان ته ولاړ شو او دا هر څه بیرته ترلاسه کړو. نوموړي زیاته کړه دا تر ټولو احمقانه کار دی چې ما لیدلی دی. هغه طالبان د نړۍ تر ټولو ښه تجهیزات لري، د نایټ ویژن ګوګلز شبینې وسلې څخه نیولې تر 80,000 ټوپکونو پورې. ګرانو لیدونکو له دې چې د ویډیو تر پایه راسره وئ منندوی یم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.